کړی چې پښتین قوم یې بدنام کړی دی. پښتین قوم نن چې د دنیا په کیم کنج کې پروت دی په ده باندې دوغ لګېدلی دی. نن موږ درته دا احساس ورکوي چې په دغه ریاست کې چې که پښتین ژوند غواړي د عزت ژوند غواړي د قدر ژوند غواړي موږ د برابرولي حیثیت ژوند غواړي. इसके पीछे होती है ये हमें मालूम है मंसूर पश्तून. نو انشاءالله تعالی موږ همیشه د پوره لکه مخته چې د حکوم د حق د پوره اوس څه کړی دی ظالم تم ظالم ویلی دی جابر تم جابر ویلی دی او چا چې ظلم کړی دی یخ په خلاف باندې چک شوي همیشه د پوره د موږ دا جدوجهد جاري وي او موږ او د دغه آئین او د قانون خبره چې پاک او موږ خپل حق غواړي په هر صورت وغواړي موږ په دغه ملک کې غلامون نه یي د چا نکارون نه یي که د دغه ملک و شهري ته حق هر چا شهري ته حق حاصل دی پخ قسم حقوق موږ خامخا په هر صورت باندې غواړي. نو زه بیا درته یو ځل بیا ډېره شکریه ډېره مهرباني انشاءالله تعالی سابقه ژوند و موږ د وطن په طرف باندې زور کړي او دوزه ته زه دا ویایم چې د پښتین قوم د یووالي دپاره اوس څه کړي پښتین قوم د یووالي دپاره متحد شه متفق شه ویلې چې د وسه پرې پښتین قوم درېدلی دی توس ولیدل چې پښتین قوم کله راووته ډېرې خبرې په چټ وړلې ډېر ځل مینه په چټ وړل هغه چک پښتونه چې په پښتانه به غوږونه نیول پښتانه به د ګاډي په خوننده تېرول په پښتانه باندې به لرګي وړل د پښتانه ته به وویل چې په جمپینه باندې درېمه نن په هغه ګټینه باندې پښتانه ته سلوټینه کېږي. نو انشاءالله تعالی دا موږ ولیدي چې په دغه وجود کې سا وي په دغه ژبه کې حرکت وي په دغه سترګې کې لیدل وي په دغه غوږونه باندې اورېدل وي په دغه لوستینه باندې د ظالم ګرمون ته لوس اچول وي دغه پرو د موږ جدوجهد جاري پرېږده ده جهلینه واصلي موږ د په پنجره کې بند کړي د فوجونه په پیرې کې همداوړي خو دا موږ ورته وایي چې ته ثابت کړه که موږ د خپلې لارې نه ورګوټ کړلي. نو انشاءالله تعالی دا زه د تو څخه توقع لرم د تو څخه دا امید لرم چې همیشه د پوره د حق د پوره دارېږئ د حق د پوره دارېږئ د یووالي د پوره دارېږئ د پښتون د متحد کولو د پوره دارېږئ او چې چا په ظلم کې په وطن کې ظلم کړی دی د پښتنو په خوره باندې ظلم کړی دی دغه نو اعتصاب په هر صورت باندې غواړي. دته دا معلوم دی چې پلونکی کماندر دی پلونکی مالک دی پلونکی د کلي څوک دی هغه د ادارې کسون چې په وطن کې ظلم کړی دی په وطن کې وینه توی کړې دو په وطن کې خلک به کوره کړی دی ویله دا حال نه دی معلوم چا چې جوتای کړی دی چا په دا خوره باندې په ګناه وینه توی کړې دو چا د پښتنو په قدرې کړې دو په هر صورت باندې د یخ پښتنه کېږي. کابیسه د تو سره ټوله اجازات وي ځکه چې نو وخت نه دی سبو نشته دی نو د ټوله په مخ باندې شه